ملګرو دا وخت تاسو ته په سکرین چې کوم ویډیو کوم تصویر ښکاري دي نه علاوه پوره ویډیو چې کوم دی هغه هم زه تاسو ته پلی کوم چې کوم قسمه حرکات په دې ویډیو کې هغه کوي خو له ټول نه مخکې راځم او تاسو ته صرف وایم چې دا دی څوک نو دا کوم سړی چې تاسو ته ښکاري دا یو د دې تعلق هم د پی ټي آی سره دی او د دې ښځې تعلق هم د پی ټي آی سره دی دا کوم سړی چې دی د نوم دی ډاکټر افتخار دراني تاسو به ټول ډېر زیات ښه پېژنئ ځکه یو مشهور شخصیت سینیر کس دی ورسره کومه ښځه چې ورسره ده هغه ده رابعه ملک کومه نازیبه ویډیو چې ده هغه وایرل شوې ده تاسو چې کوم په سکرین باندې کتلی شئ کومه ویډیو چې ده هغه ده ویډیو درته پلی کومه خو د هغې نه مخکې زه تاسو سره لږې نورې خبرې کول غواړم دا ویډیو چې چا ریلیز کړې ده د هغې په هکله باندې دا ویلی کېږي چې حزغر مشواڼي تاسو به هغه هم پیژنئ چې هغې دا ویډیو چې ده هغه د سوشل میډیا د لارې شیر کړې ده اوس څه چل یې کړی ویډیو یې ولې شیر کوله نو هغه ځان له خبره ده خو داسې ویلی کېږي چې کوم نور ویډیوګانې هم د ده سره دي باقاعده کوم پوسټ کړی شوی دی د ټویټر د لارې په هغې کې وایي چې د دې کم مشواني سره نور د چا ویډیو ورسره دي نو په هغې کې د ذریعې کوم انکشاف چې دی د هغې مطابق په دې کې د پلک جاوید صنم جاوید سحر بندیال آیلا ملک ملیکا بخاري مسرت جمشید چیما مراد سعید رمیل شاه او د دې نه علاوه نور کوم د درزنونو کسان داسې دي چې د هغو کوم ویډیو چې دي هغه د سره ورسره دي که موږ یو طرف ته راشو لکه موږ خپل ملک ته وګورو نن سبا چې په هغې کې کوم صورتحال روان دی د ویډیو کومه معامله چې زه تاسو ته اوس ویم د خیبر پښتونخوا کې چې کومه قصه روانه وه یعنی د تاسو مینو خان او هغه قصه چې وه د هغې نه پس د دې دا کومه معامله چې راووته سوشل میډیا طرف ته نو که ستاسو خیال کړی وي کله دا وایرل او دا وایسونه دا به چې کله لیک کېده د نن یو څو میاشتې مخکې په هغې کې بیا لږ بریک راغلی او ډېره موده بیا داسې وه چې چېرته د چا ویډیو نه و لیک شوی خو نن چې کومه دا ویډیو لیک شوې ده باقاعده هغه زه تاسو ته که وښیم ویډیو یعنی کم قسم حرکت لکه په یو بیټ کې پراته یو کم حرکت چې کوي هغه زه تاسو ته اوس نور خو لکه د ویډیو اوس کم کسان چې وایي نو ویډیو چې دی هغه ما سره دا ویډیو ده هغه تاسو کتی شئ خو پوره زه نشم ښودلی د څه وجوهاتو د وجې ځکه چې بیا د یوټیوب په خلاف ورزۍ کې راځي او کوم چینل ته چې کوم دی نقصان رسي خو ویډیو چې وایرل شوې ده د هغې هکله موږ تاسو سره کوم خپله نظریه شریک کړه او تاسو ته مې ویل چې آیا ویډیو کې کوم بریک چې نن سبا راغلی خو بیا هغسې کومه قصه چې راووته او بیا د ویډیوګانو کوم سیزن چې دی داسې ښکاري چې شروع کېدو والا دی دغه ویډیو به تاسو سره مې شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره